د ایران سپاه پاسداران اعلان کړی چې په بحرین کې د امریکا پر یو پوځي اډې برید کړی او همدارنګه په هرمز سیمه کې د تیلو پر 2 لیږدونکو بېړیو هم بریدونه کړي دي. سپاه وايي یا د بېړۍ د سمندري مقرراتو د سرغړونې له امله په نښه کړي دي. د سپاه پاسداران په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې یا د بېړۍ د امریکا تر لارښوونې لاندې په هرمز سیمه کې له غیر قانوني مسیر څخه تېرېدي. د څار سیستمونه بند کړي وو او د سپاه د پرلپسې خبرداریو سربېره خپل مسیر نه و بدل کړی. د دغو ادعاو خپلواک او بشپړه تایید تر اوسه نه ده شوې او د جګړې د ښکېلو لورو څرګندونې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د سپاه په وینا دواړه بېړۍ له برید وروسته له فعالیته لوېدلې دي. دغه ځواک ټینګار کړی چې له امریکا سره هر ډول همکاري او د دوی لخوا ټاکل شوي مسیرونو کارول به جدي پایلې ولري. تر دې وړاندې متحده عربي امارات او بحرین هم ویلي وو چې د ایران د منباسا او د باهیه په نوم د تیلو پر 2 لیږدونکو بېړیو د کروزو غوندې بریدونه کړي دي. د دغو راپورونو له مخې په بریدونو کې د عملي یو غړی وژل شوی او 8 نور ټپیان شوي دي. د هرمز څنګه د نړۍ له مهمو سمندري لارو څخه ګڼل کېږي او هر ډول پوځي کړکېچ پکې د نړیوال انرژي پر بازار او د تیلو پر بیې مستقیم اغېزه کولی شي. د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه. تر نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره له موږ سره پاتې شئ. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، بارکزیات په یوټیوب چینل در سره سبسکرایب